بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اقبال محسن یم او د لټون بونیر او د الله پاک د دې ښکلو ښکلو نظارو او سندرو سره ښایستونو سره حاضر یم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الله علی کل شیء قدیر. الله پاک په هر څیز باندې قادر دی. خو مینوالو دا ټوله دنیا دا څه چې په دې دنیا کې دي دا ټول الله پاک د انسان لپاره پیدا کړي دي. الحمدلله. او دا انسان د خپل عبادت لپاره پیدا کړي. الله پاک ته وکړي چې موږ د الله پاک هر یو حکم ومنو. خو مینوالو په ضلع بونیر کې بازارګۍ د جوړ ایریا په هغې کې سحر دی د مرغو د دغې سندریز اوازونو سره حاضر شوم. ما ویل چې د خوږو مینوالو سره بیا په خصوصي توګه د مسافرو سره چې دی نو د خپلې شملورې د ښایستونو نه ډکې دغه نظارې را شریکې کړم. چرته چې دغه غرونه او بیا دغه وریځې د یو بل سره پټپټونه کوي د مینې په هیله باندې د امن په هیله باندې. خوږو مینوالو زه اکثر دا خبره کوم ژوند ډېر زیات کم دی په دې ژوند کې خپل سوچونه فکرونه ډېر ښکلي کوي د یو بل لپاره یې ونازوئ. تاسو ګورئ ګیر چاپیره سندرانې ګیر چاپیره ښایستونه او دا بیا خصوصي توګه باندې څنګه چې ما ویل هغې مسافرو ته ډالۍ چاته چې خپل وطن رایادېږي چاته د خپل کلی رایادېږي چاته د خپله علاقه رایادېږي او څوک چې دی نو لیدل غواړي چېرې ماته خپله علاقه زه وینم دغه یادونه پکې چې د هغه د مازدیګري چکرې د هغه ماښامي چکرې د خپلو مینوالو سره چې به یې لګولي هغه ورته رایادېږي. نو ومې غوښته چې خپلو مینوالو سره دغه سندرانې په تادۍ باندې را شریکې کړم. او بیا مسافر خصوصي توګه باندې هغه چې دي هغې د خپل مور غېږه پرېښودې ده او د یارانو مې خپلونه یې پرېښودي دي. هغې ته خو به ظاهره خبره د هغه هم رایادېږي. الله پاک دغه مسافر ټول لا ته ښاد آباد لري. نو مینوالو دا دنیا چونکې الله پاک زموږ دپاره دغه پیدا کړي چې په دې کې موږ اعمال کوو. دا چمن دا وطن دا خاوره دا ولس دا به موږ په خپل فکري الوت باندې یعنې موږ سره چې زموږ د ځان لپاره کوم شیان کاروو کوم سوچونه فکرونه کوو هغه د دې کام دپاره هم استعمال کوو د دې خاورې دپاره هم استعمال کوو ځکه دې خاورې موږ له ډېر سره کړي دي. موږ له مینه را کړې ده. دا خاوره دا ځمکه دا زموږ مور دا دې په خپله غېږه کې پالنه روزنه زموږ کوي. نو په کار ده چې موږ ډېر لوی خدمت د خپل قام دپاره وکړو. او ستونزې په هره خاوره باندې شته تکلیفات په هر یو علاقه کې شته په هر یو ملک کې شته هغه په خپل ځای باندې دا هم د ازمیښت دنیا ده. بیا هم په دغه ازمیښت کې هم الله پاک انسان ته بریالیتوب ورکړي. الله دې وکړي چې موږ بریالي شو په هر یو امتحان کې. خو دا سندرانې در سره په دې لاره شریکوم چې دا تاسو له ما سره وینئ ځکه چې ستاسو لپاره راغلی یم. مخامخ علم غر چې دا اوس په ونو کې مانه لږ پناه دی خو بیا هم هغه وریځې ورسره پټپټونې کوي او نه پوهېږم چې دغه وریځې به ورسره خپلې څه خبرې کوي. مخامخ دغه نیکه نیغه رایادېږي. خوږو مینوالو یوازې د ضلع بونیر خاوره ښکلې او سپېڅلې نه ده بلکې د خیبر پښتونخوا د تمام پاکستان لکه د موږ دا وطن چې څومره هم دی دا ټول زه به درته دا ویم چې دا د جنت یو ټوکړه ده. الله پاک پرې رانه خفه کېږي نه. نو دا د جنت یو ټوکړه ده او دا الله پاک موږ دپاره پیدا کړي. دا ضرورتونه دي پوره کوو. خو دا به څنګه پوره کېږي چې موږ په دې کې څومره کم اعمال کاروو چې په هغې باندې الله پاک زموږ نه خوشحاله شي په هغې باندې پیغمبر علیه صلات وسلام زموږ نه خوشحاله شي او موږ د الله جل جلاله په حکم د پیغمبر علیه صلات وسلام په طریقه باندې خپل اعمال وکاروو. او بیا د انسانیت چې کومې تقاضې دي د دې خاورې چې زموږ ته کوم ضرورت دی موږ د دې مقروض یو هغه تقاضې چې کوم دی د هغې د سیوري د لاندې موږ د دې مرګ دپاره د کام دپاره کارونه وکړو. دغه مخامخ تاسو وینئ څومره ښکلې سندرانې دي تاسو وینئ څومره ښکلاګانې چې دی نو غورځنګونه کوي د امن دپاره د خوشحالۍ دپاره زما ستا د مینې دپاره. او بیا پکې د مرغو دغه سندري اوازونه بالکل نیچرل بالکل قدرت. یا الله ستا قدرت څومره لوی دی. دا خو یو زه وایم چې دا خو یو وړه شان لمحه یو لحظه مونږ ته ښکاري چې دا دومره ښکلاګانې دي چې ستا جنت به څومره ښکلې چې ستا نوره دنیا به څومره ښکلي. خو کوم مینوالو اکثر مونږ وایو که نه یاره یوروپ او دغه ملکونه ښکلي دي په خپل ځای ښکلي دي هغه هم الله پاک پیدا کړي. خو زه دا وایم که نه چې په هغې کې بیا مصنوعیت پوي که نه بعضو ځایونو کې خو دلته بالکل قدرت نیچرل. راځئ چې موږ د خپلو سوچونو فکرونه داسې ګنده نازیبا حرکات داسې لفظونه او داسې خویونه لر کړو چې دا مرګ پرې راته ګنده نه شي خراب نه شي. او په خپلو سوچونو فکرونو کې داسې شیان په خپل عملونو کې راولو چې موږ نه الله پاک هم خوشحاله شي. او دا ښکلې سندرانې دا ښکلې ښکلاګانې زموږ نه ځای نه شي. ګوره الله پاک موږ لپاره څونه موسمونه راکړي په هر یو موسم کې که د هغې فصل دی میوه ده مختلف
مختلف هغه د یو بل نه مختلف وي او زمونږ د صحت لپاره او زمونږ د استعمال لپاره الله پاک مونږ ته راکړي کنه. تاسو ګورئ دا سندرانې دي، ښکلاګانې دي، غورځنګونه کوي د احساساتو په نوم، د امن په نوم، د خوشحالۍ په نوم، د یو بل سره ورورولۍ په نوم باندې. خو ګومې نوالو دا سندرانې درنه چېرته ګورئ ځای نه شي. د دې ډېر خیال وساتئ، د دې ډېره پالنه او روزنه وکړئ. خو ګومې نوالو دا درته هم بیمه چې مونږ کله یو بل ته نیت ټیک کړو که نه، یو بل ته نیتونه ټیک کړو، پاک کړو که نه، نو دا فضا، دا ښکلاګانې به په خپله پاکې شي. ځکه چې الله پاک مونږ دپاره پیدا کړي. خبرې هم کوم او دا سندرانې چې ینم نه رانه بلکل خبره ګډه وډه شي. څومره ښکلاګانې دي یار، یقین په الله وکړئ، حیران به شئ. او تاسو کو دلته زما په ځای وې نو تاسو به ویل چې یار بس څنګه چې ما وختي ویل چې بلکل د جنت ټوکړه د جنت. دې ته وګوره، دې سندرانو ته وګوره یار. ماشاءالله یا الله ستا ډېر زیات لوی قدرت دی، ستا ډېر زیات لوی نعمتونه دي. یا الله کوم یو نعمت موږ به د هغې نه انکار کولی شو. یا الله وایي که نه چې بسم الله الرحمن الرحیم فبأي آلاء ربکما تکذبان. څومره نعمتونه دي چې موږ به د هغې نه موږ انکار وکړو، هغه به موږ جوټلا وکړو. ډېر قدرتونه دي یا الله، ډېر لوی ذات، ډېر غفور رحیم کریم بادشاهي. خو ګومینوالو دغه ښکلاګانې او بیا د علم دا غر در سره بیا چې کوم دی نو درښایم په دې ونو کې بیا هم لکه فنا دی، خو بیا هم هغه وریځ ورسره خواته زما په خیال زما دا ویم چې دا وریځ ورسره مذاکرات کوي، ځکه چې علم ډېر زیات ښکلی دی او علم د ضلع بونیر پېژنګلو هم ده. نو خو ګومینوالو زه دا خبره کوم چې ونازېږئ، په د خپل وطن ونازېږئ، په د خپل چمن ونازېږئ. دا د خپلو سینو سره د دې غنم د خپلې سینې سره راجوخته نیوئ. د دې ګلونه خلاصه کړئ چې هغه به زموږ د پیلو د اوربل چې کوم دی د ښایست دی، هغه ګلونه چې موږ یو بل ته د مینې او د محبت د سیورو د لاندې یو بل ته ډالۍ کوو. د دې چمن ګلونه چې دي که نه هغه موږ ته ښایستونه راکوي د ښکلاګانو په نوم باندې، د ښایستونو په نوم باندې. خو ګومینوالو سندرانې ډېرې سیوا دي، ډېر ښکلي ښکلي زویونه دي. د سپرلي هغه نښانې شروع شوي دي، خو د بده مرغه دلته کې په فصلونو کې هغه سپریګان کېږي. نو هغې د وجې هغه ټول خو اوس ډېر نه ښکاري. څه ویډیو کې ما شیر کړي دي، خو بیا هم تاسو ګورئ څومره ښکلاګانې دي په دې وطن کې، څومره خوند کوي، څومره ښایسته دي. مینوالو دا ویډیو صرف تاسو لپاره په تادۍ باندې را جوړوم او زه هیله من یم چې انشاءالله دا به تاسو قبلوئ، دا به تاسو داسې قبلوئ لکه دا چې زه تاسو ته خپل طرف نه خصوصي ګفت در کوم او ډېر په تادۍ هم لګیم. ښه نو خو ګومینوالو څنګه چې مې ته مین ټو د پوینټ خبره کوله، ګوره څوک د یو بل نه خفه دي، یو بل نه رضا شي. که چاته غلطي هم وي که نه بل کس ته د غلطي، خو ټوله په اوږه باندې لاس کې د مړه وایي ستا غلطي نه ده زما غلطي ده. الله پاک تعیني که نه یار، د هغې به الله پاک اجر درکړي. خو دا چمن دا ښکلاګانې دا بدرنګه نشي، دا خرابې نشي، دا ګرد الود نشي. دا به موږ ښکلي ساتو، دا به موږ سپېڅلي ساتو. د چا دپاره؟ د الله د رضا دپاره، د قام دپاره، د دې اولس دپاره، د دې خاورې دپاره. ځکه چې دا دې خاورې موږ په خپل سینه کې موږ له ځای راکړی. دا زموږ مور ده او چې کله مور وي که نه د هغې په غیب کې انسان له خوب هم مزه ورکوي، د هغې په غیب کې انسان له آرام هم مزه ورکوي. نو خو ګومینوالو دا ښکلي خوبو، د ښکلو مزو، د ښکلو سپېڅلو خوبونو په ویاړ باندې او په نوم باندې د دې خاورې حفاظت، د دې خاورې ناموس او د دې خاورې د دې لپاره هغه سوچونه، هغه فکرونه کارول زمونږ فرض جوړیږي چې د دې خاورې له څونه فوقیت په ورکوي، دا خاوره په موږ څونه درنوي او دې خاورې له موږ هغه شیان ورکړو چې دا خاوره هم په موږ باندې ونازېږي. موږ خو نازېږو که نه چې موږ د ښکلی وطن دی، موږ ښایسته وطن دی، خو موږ به ولله څه کوو؟ موږ به ولله د دې د امن دپاره، د دې د خوشحالۍ دپاره او د دې د پرمختګ دپاره، ډېره ترقۍ دپاره به عملي ګامونه پورته کوو. خو ګومینوالو د ښکلو ښکلو سندرانو سره به زه ستاسو نه به بیا اجازت غواړم په دې هیله باندې چې چېرته هم یې خوشحاله آباد اوسئ. دا ټول ملک، دا ټول وطن دا ستاسو دی، دا زما دی، دا زموږ نه هېڅوک هم نشي اخیستی. خو چې کله موږ په خپله د دې دپاره په عملي توګه باندې د امن او ترقۍ د خوشحالۍ په نوم باندې ګامونه پورته کړو. مینوالو به درنه زه غواړم اجازت چې رانه بلکل خفه نه شئ. دغه لږ ساعت ستاسو لپاره رالم، دغه ډایرکټ ویډیو وه، بیا هم که څه غلطیانې رانه شوي درنه غواړم بخښنه. د په سپرلي دغې سهارني وخت کې د مرغو په دې چغار کې، په دې ښکلاګانو کې درنه به زه د ساحل صاحب دغه چې هغه یو سندره یو کړی به درته ویم چې پکې ګل شي ستا د غونډې ځینې شنه خاورینه، هغې سپرلي ته انتظار وکړه. خو ګومینوالو اجازت غواړم
الله پاک کوم ټول عمر له خوشاله آباد لره د علم د غرب په لمن کې درنه اجازت د لوی الله په امان.